هغه مې هم سات نظر کې ځان مې هم ته سات هغه مې هم سات نظر کې ځان مې هم ته سات لار د ورتلو هم نه وه اوس هغه ښامار داسې و صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و. بسم الله الرحمن الرحیم. د درمان ټي وي کتونکو نه کې هیلې احترامات او پیرزونې مې ومنئ. نن را سره په پروګرام کې میلمه دی د پیرسدو د کلي ظهور امیر صاحب. نو ظهور امیر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله شي آباد اوسئ درمان صاحب چې تاسو موږ ته په خپل چینل کې وخت راکو. تاسو هم ډیره زیاته شکریه ادا کوو چې تاسو په دې وخت کې بیمار هم یې خو بیا هم تاسو د پښتو لمن پرې نه ښوده او د پښتو د ودې دپاره تاسو خپلې منډې او تړې جاري ساتئ. زما نورو ملګرو ته هم دا اپیل دی، دا خواست دی د دعا چې دغه شان خلک چې د چا د مخه د پښتو وده کیږي هغوی خپل صحت ته نه ګوري بلکې د پښتو صحت ته ګوري. نو موږ له پکار دا دی چې موږ د داسې خلکو د دایمي د ژوند د بقا دپاره چې کوم دی دعاګانې وغواړو. ډیره زیاته مننه ستاسو درمان صاحب چې تاسو موږ له راغلئ او موږ له په چینل کې وخت راکو. تاسو د کلام غوښتنه کړې ده، نو انشاءالله خامخا کلام دی جي چې وایي د هغه شوخې د راتلو څه پته نه لګي، بیا د هغو سترګو د لیدو څه پته نه لګي، جنگ के बाद سترګو دا میرا زندگی وبېلې، زړه ګورې دغه شو د بڼو څه پته نه لګي، چمن به خود داسې بدحالو چې مالیار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و، چمن به خود داسې بدحالو چې مالیار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و. زه پکې نشم اوسېدی، زه پکې نه ځایېدم، زه پکې نشم اوسېدی، زه پکې نه ځایېدم، څه زه بلد نه ومه اوس دستور د ښار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و. هغه مې هم سات نظر کې ځان مې هم ته سات، هغه مې هم سات نظر کې ځان مې هم ته سات، لار د ورتلو هم نه وه اوس هغه ښامار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و. زړه مې ټینګ نه کو د زړه حال مې ورته هر څه وې، زړه مې ټینګ نه کو د زړه حال مې ورته هر څه وې، څه پسرلی اوس زما په زړه اختیار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و، چمن به خود داسې بدحالو چې مالیار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و. عامر ولاړ چې و تر د خپل اشنا په څنګ کې، عامر ولاړ چې و تر د خپل اشنا په څنګ کې، څه دغه مازیاره وه او سړومبی دیدار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و، چمن به خود داسې بدحالو چې مالیار داسې و، صحیح هنر هم نه و څه د هغه کار داسې و. ډېره زیاته مننه درمان صاحب ستاسو د راتګ په چینل کې د وخت راکولو او دغه شانتې زمونږ د شاعرانو ملګرو واعظ نصیحت دغه شان خبرې او قصې چې کوم دي هغه را روان نسل ته رسول او د پښتو خدمت کول، په دې باندې موږ ستاسو عظمت ته لوی لوی سلامونه کوو. شکریه درمان صاحب، ډېره زیاته مننه. خوشحاله شي، آباد اوسئ.
ډیره مهرباني مننه ستاسو هم. دا و د نن ورځې خپرونه هم په دغه ځای باندې اختتام ته رسي چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.